نبی صلی الله علیه وسلم یو جهاد ته تللی او غزاله تللی دی بیرته واپسې کې راځي چې کله واپس کېده په دغه ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم دغه یو غلام د مدعم نومې د مدعم هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د سری داسې برابروله اکه تمته برسی خودله سمولې په دغه ټیم کې اچانک یو غش راغی او دی په ولګید صحابه کرام ویل هنی الله مبارک دی وت شهادت دی مبارکی ورا جهاد تو میدان کې دی وجلش شهید نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کلا هیڅ چرته دا سندا ان الشمله التي غلها اغه صادر اغه شړی چې کوم د پټ کړي واده دی مالک نعمت دا لتشتعل عليه نارا اغه شړی وستور نه جوړ شوی ود ته تیر چا پیره ده جهاد میدان دی او طرف ته مالی غنیمت کی دے خیانت کئی نو جہاد ہم بربادی کی پدے باندے پردے مال پردے حق خوڑل دمرا عظیم جرم دے جستا جہاد پہ بربادی کی پدا مال غنیمت کے حال دارے چکے دے شستام پہ کی حق ملاوشی لیکن تقسیم شوی لاندے مشترک مال لے او دغتا پٹکڑے دے نو اٹول جہاد دے پہ بربادی کی او منگا پردی مالون شپورز لگیا خورا او زمنگا منزن او روجے او برقرار پاتیش دا بروغی پادش دا چرتم نشی کدلی زمارونم دیو جنے وصلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ان قتلت صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کز چرت جہاد کم او زو وجلے شم پدا سیال کی چی صبر ناکیم دا میدان نتختم طلب د ثوابم کوم مخامخ کیدون کیم دشمن تشان راړم واتکفر عني خطاياي زما گناہوں و ما ته معاف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته نام او الا الدين مگر قرض ګره دته نه معاف کی خور یو صاحب راغه ویل یا رسول الله کزه شهید شم jihad میدان کې ما ته بل گناہوں معاف کوي لاو چې سکله لګلر لاړ بیرته راوخته تراشه دی خو تاسو ویل ما د سیویل چې یا رسول الله کزه jihad میدان کې شهید شم الله ما ته ګناہوں معاف کوي ویل او معاف کوي بیرته لیکن پر دې حق د تنمات کې معاف کوي قرض تنمات کوي وس جبريل راغه ماته ویل وره ځان ته جبريل راغه وسراته ویل